صرف یو شخصیت راغلی دی چې هغه الله تعالی په دنیا کې دواړه علوم ورکړي دي چې هغې ته ویل کېږي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا په وارثانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې هم دا کیفیات را روان دي. بیا یو عجیبه نکته علامه عبدالعزیز دباغ بیان کړې ده. وی ما قبل څونه امتونه چې وو د هغوی علم و خو جمدې نو، او د امت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم علم دی خو بعینه جمدې راغلی دی. حی دی، حی نکته ډېره ښایسته ده او د نکتې ډېره ښایسته ده. وی د کم صفت د وجې نه چې په قلب کې حیات پیدا کېږي، د کم صفت د وجې نه چې د انسان په وجود کې ژوند پیدا کېږي، د کم صفت د وجې نه چې په معاشره کې نه ژوند پیدا کېږي، نو چې د کم علت د وجې نه کم شی معلول کېږي، نو هغه علت کې به هغه صفت خامخا موجود راغلی. په علم کې حیات دا ضروري دی. علم جمدې دی. دا تاسو چې کوم علم وایې نو دا جمدې دی. ګورئ د کالج د علم متعلق مونږ دا نه ویو، د یونیورسټۍ د علم متعلق مونږ دا نه ویو، خو کوم علم چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه واسطه در واسطه، سند در سند را روان دی د استادانو په ذریعې سره، دا بعینه جمدې دی. او چې دا جمدې وي نو جمدې سړی په ښځه کې خوشحالیږي، جمدې سړی په ښځه کې خوشحالیږي او په بد ځای کې خفه کېږي. او چې تاسو دلته ناست یې او داسې لوګي راوالوته نو تاسو به خوشحال یې او که خفه به یې، خبرې کوئ. او که چېرته بالفرض داسې تاسو ټول ناست یې او چا د عودو د عنبرو خوشبوی وکړه نو تاسو به خوشحالېږئ که خفه کېږئ به خوشحالېږئ. د علم بعضې اشیاء راغلي دي. زما خپل تحقیق دا دی چې د صحابه په زمانه کې مدرسې نه وې. ستاسو څه خیال و؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جومات کې مدرسه جوړه وه او په هغې باندې بورډ لګېدلی و، دارالعلوم صفا او رجسټر راغلی وه، د وفاق سره او رجسټر راغلی و، د حکومت پاکستان سره خوله خوځوی که نه؟ نه که نه. رجسټریشن پکې نه نو، خلقات ته علم راغلی و. څه راغلی و؟ خلقات. د فقها به ځان له حلقې وې، د علما به ځان له حلقې وې، د محدثینو به ځان له حلقې وې، د متکلمینو به ځان له حلقې وې. اوله مدرسه چې کومه جوړه شوې ده د علامه ذهبي رایې ده، خو زما د دې رایې سره اتفاق نشته، ما ولا ردم بیا پیدا کړه. د علامه ذهبي رایې ده چې اوله مدرسه په بغداد کې نه جوړه شوې ده. بغداد د علم مرکز و، دارالسلام بغداد، د خیر او د علم او د برکت او د علومو مرکز. دا څه راغلی و؟ بغداد. تاج الدنیا به یې ورته وي، د دنیا تاج به یې ورته وي. د دنیا اولیاء الله او د دنیا لوی لوی علما په هغه زمانه کې د بغداد اوسیدونکي چې په یو کلي کې امام ابو حنیفه رحم الله په آخره کې اوسي، چې په یو کلي کې امام احمد ابن حنبل په آخره کې اوسي، چې په یو کلي کې امام شافعي رحم الله وخت تیر کړی وي، چې په یو کلي کې امام ابو یوسف سے مستقل اوسي، چې په یو کلي کې امام محمد سے مستقل اوسي، چې په یو کلي کې معروف کرخي سے مستقل اوسي. یاره چې شورای واچومه نو بیا خو مونږ شیخان یو چې په یو کلي کې عبدالقادر جیلاني رحم الله اوسي، نو دا د علم او د فضل ځایونه راغلي. خو په څه زمانه کې دا اولنۍ مدرسه وه، خو علامه چلپي په دې رد کړی دی او دا رد صحیح راغلی دی. وایي اوله مدرسه دا نیشاپوریانو جوړه کړې ده. چا جوړه کړې ده؟ نیشاپور. ځان په ښارونو په نومونو باندې پېکې ښه. د علم مرکز د بغداد نه مخکې نیشاپور دی. زمونږ د عربۍ ته چې کړه وړې نیسابور تی نه جوړ شوی دی. یا لکه مسلم نیسابوري نیسابور دی، دا نیشاپور دی. نن سبا هم دا په ایران کې نه راغلی دی. زمونږ عالمانو د ماوراء النهر، تاسو احناف یې او خو په فخر سره انشاءالله احناف اوسئ انشاءالله. ښه کاږه واږه احناف د ځان نه مو جوړوئ، په فخر سره انشاءالله احناف اوسئ، په روب او په دبدبې سره احناف اوسئ. دیوبندیت او حنفیت چې تاسو نه انشاءالله چېرته ګورې څوک د چا پلار هم باندې لیک ورې ځانه به کجاوه نه جوړی ګورې. ښه کلک به اوسې کلکو، ستا کابرینو تا ته ښه په ترکلو مټو سره حنفیت او دیوبندیت در کړی دی. خبره مې دا کوله
نیشافوریا ماوراء النهر عالمانو ته فتح لګېده، ماوراء النهر بخارا و سمرقند و ماوراء النهر نصف و که نوم موریدلی، ماوراء النهر ترمذ و که نوم موریدلی، ماوراء النهر خوارزم و که نوم موریدلی، ماوراء النهر کش و نوم ځان سره یاد ساتي. څه ورته وایي؟ کش. دې ته چې پته لګېده نیشاپوریانو ته یې څه چلم وکړه، مدرسې هم جوړې کړې. وی دې کې خیر راغلی دی. بیا په څه زمانه کې بغداد والا د علم یا د اهل العلم عزت کا، کوم ځای کې چې عزت کېږي نو د ملا خو هغه ځای کې خوشحالي چې کوم ځای کې ورسره مقتدیان ښه مزېدار کار کوي که نه انشاءالله. په داسې شخړو باندې مونږ څه کوو؟ شخړې پېژنئ او که نه پېژنئ؟ حاجي صاحب سپین ږیري یا شخړې څه ته وایي؟ وایه که نه. شخړې دې ته وایي چې دا وږې وغورځوي او تشه توقع وغورځوي، نو دې ته څه ویلې کېږي؟ شخړې. په شخړو باندې مونږ څه کوو؟ زمونږ کار خو د هغه سړي سره چې هم پکې د دین ګټه وي، هم پکې د څه ګټه راغلي؟ د دنیا. اللهم آتنا فی الدنیا، په دنیا خیر هم راکې او د آخرت خیر هم راله راکې. نو چې د دنیا او د آخرت خیر و، نو په بغداد کې علم اوچت راغلی. خو یا په بغداد کې زناور خلک راله، ناکاره خلک راله، معتزله راله، خوارج راغې، او بیا یو د دنیا یو عظیم الشان ګنده طاقت دا بغداد ته مخکې شو او هغې ته ویل کېږي تاتاریان. څه وایي ورته؟ تاتاریان. نوم دې روږ شي، ګنده خلک تېر شوي دي. ګورې چنګیز خان ورته ویل کېږي، هلاکوهان ورته ویل کېږي، چغتای خان ورته ویل کېږي. زمونږ د علم دا مرکز یې واغستو، د مونډ نه ویسته دجله یا دجله، دا 40 ورځې د وینو نه سره راغلې وه. دجله یا دجله دا 40 ورځې د مخطوطاتو، د تورو مخطوطاتو د خاورو او د تورو اوبو نه تکه توره روانه وه. زمونږ لوی لوی مدارس، زمونږ لوی لوی خانقاهونه، او بغداد یې د علم نه پاک کړو. علما ووجل، 40 ورځې قتل عام په بغداد کې نه جاري و. 14 لکه مسلمانان دی ووجل. د بغداد عظیم الشان لوی مدرسې ټولې روانې کړې، ځکه چې په بغداد کې د ابن القمي غوندې رزیل شیعه پیدا شوی، ځکه چې په بغداد کې د بساسیري غوندې رزیل شیعه پیدا شوی و، په حکومت کې ورننوتلی و. د دې د وجې نه علم سلام واچو په بغداد باندې، او لاړه قاهرې ته. نوم مو اورېدلی دی؟ قاهره.